سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستاني جنرال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې د امنیت لپاره به ټولې وسیلې وکاروي. د پاکستان دولتي ټلویزیون د پنځشنبې په ورځ د لیندۍ اتمه د چمن د قبایلي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او پاکستاني پوځیانو د یوې ګډې غونډې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې تېره ورځ په چمن کې امنه جرګه ترسره شوه. د پاکستاني دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په دغه جرګه کې د ډېورنډ پر کرښه د مدیریت او امنیتي وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه جرګه کې په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي جنرال عابد مظاهر ویلي چې په دې سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د ساتنې لپاره ټولې وسیلې په کار اچوي. د راپور له مخې په یاده جرګه کې د سویلي پښتونخوا د چمن قومي مشرانو ویلي چې د ډېورنډ پر فرضي کرښه د ترهګرۍ د پای ته رسولو په کار کې د پاکستان پوځ تر شا ولاړ دی او ملاتړ یې کوي. بلخوا د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت او ویزې د جبري کېدو په غبرګون کې څه د پاسه له یو کال راهیسې پرلط وهل شوی دی. د دغه پرلط غړو د چمن د قبایلي مشرانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ناستې په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. د دغه پرلط غړي وایي چې د قومي مشرانو په نوم ځینې کسان د پاکستاني پوځ لاسپوڅي دي او د خپلو شخصي ګټو لپاره د امن په نوم د مصنوعي جرګو کې ګډون کوي. پرلطوال وایي چې د پاکستاني پوځیانو حکومت او یو شمېر مشخصو کسانو ترمنځ پر دغه ډول جرګو او ناستو د چمن د خلکو ستونزې نه هوارېږي. او وروستی خبر دا چې په نیمروز کې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې له ایران د افغان کډوالو شاوخوا 100 جنازې نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. د نیمروز ولایت لپاره مرستیال والی سید سلیمان آغا بهیر پرون کورنیو رسنیو ته ویلي کله کله په ورځ کې څو جنازې هم دغه ولایت ته لیږدول کیږي چې اکثریت کسان په ډزو ویشتل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې له ایران د پاکستان په څیر د افغان کډوالو ډلهییز اخراج روان دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دغه اعلان وروسته چې ویلي وو تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان له ایران وایستل شي. په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.